ایران حکومت ویلي افغان سفیر احضار کړ. ایران ښه کار وکړ که بد؟ افغان حکومت ولې چې په خوله ناسته؟ دا چې تازه څه شوي ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. ایران د وروستیو پیښو له امله د بخښنې غوښتلو پر ځای افغان سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د دې چې سیند ته د افغانانو د غورځونې او په یزید کې د افغانانو د موټر سوځونې ځواب ووایي، برعکس د افغانستان لوی سفیر سره ناوړه چلند کړی. ایران چې په کابل کې د جمعیتي ګوند نظار شورا او وحدتي ګوند ترمنځ پراخ سیاسي نفوذ لري، د عامو افغانانو نفرت په غوسه کړی او ښاغلی غفور لیوال ته یې شکایت کړی چې ولې افغان لاریونوالو د دوی د سفارت دروازه د وینو په سور رنګ ویشتلې او افغانانو یې بیرغ ته اور اچولی دی. ایراني رسنۍ وایي په تهران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال نن شنبه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې هم راغلی چې په تهران کې د افغانستان سفیر وضاحت وړاندې کولو لپاره دې وزارت ته حاضر شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې هم راغلی چې د لویدیځې اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مدیر د افغانستان سفیر ته د وروستي تاوتریخوالي په تړاو د خپلې اندېښنې څرګندولو مراتب وړاندې کړي. په یزد کې د افغان پناه غوښتونکو د موټر سوځېدل او له هغې وړاندې په هریرود سیند کې د یو شمېر نورو پناه غوښتونکو ډوبېدلو د کابل او تهران پر اړیکو اغېز کړی چې په دغه برخه کې ښاغلی لیوال د افغانانو په خوښه مؤثر رول لوبولی او د ایران اندېښنې یې پارولې دي. دغه دواړه پیښې د مختلفو غبرګونونو سره مل شوي چې طالبان او جمعیت ګوند پرې چوپ دي، خو لیوال بیا رسنیو ته خبر ورکړی چې ایرانیانو رښتیا هم د افغانانو موټر سیزلی او ډزې یې پرې کړې. لیوال همداراز په روغتون کې د دغې پیښې ټپیانو ته هم ورغی او هغه حالات چې په خورا ډیپلوماتیک هنر انځورونو کې نړۍ ته افشا کړی چې ایران افغان کارګر له سوځولو وروسته په روغتون کې ولچک کړي. ویل کېږي دغه کارونو د ایران پلوه سیاستوال او په خپله ایران خفه کړی، ځکه د دې هیواد پر ضد د افغانانو کرکه ورسره زیاته شوې. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.